د مړه خره لیکونه پنځم لیک شپږمه برخه. له ونې سره د امبولانس ټکر کېدل. ملګري سره یې مچوي. په تېر لیک کې مې واده کړی و چې د امبولانس د ترمیم کیسه او دا چې څنګه روغتون ته ولېږدول شو درته وکړم. غوږ شه. مستري خپل سر په ماشین کې ښکته کړی و. کوښښ یې کاوه تر څو پوه شي چې د ماشین کوم ځای خراب دی، خو نه یې شوای کولی چې مشکل یې پیدا کړي. ډېر په غوسه و. له ماشینه به یې سر اوچت کړ. یوه دقیقه به یې صبر وکړ. له ځان سره به یې کنځلې هم کولې. وروسته به یې سګرټ روښانه کړ. بیا یې سر په ماشین ښکته کړ. په دې منځ کې به ډریور هم اوف چوف کول. وروره دا انډیوال له دومره لرې ځایه راغلی او تر څو دا پخوانی اثر واخلي حکومت ته به اوس څه وایي؟ د دې پر ځای چې له پیشنهادي قیمت څخه یې په ارزانه به ورکړی وای، موټر دې له مخې لرې کړه تر څو موږ هم بېغمه شو. تاسو هم او دا هېواد هم. که ده دا غرازه موټر خپل هېواد ته بیولی وای، په یو موزیم کې نندارتون ته یې ښود، ټیکټونه یې خرڅول او له هغه څخه یې پیسې لاسته راوړې، بیا هم سر ټیټ کړ. په کار یې پیل وکړ. یوه شېبه یې کار وکړ او بیا په غورېدو شو. دا لعنتي روغ ځای نه لري. موټر ته یې یوه لغته ورکړه. پښه یې په درد شوه. ګوډ ګوډ د دوکان یې ګوښې ته لاړ. هر څه چې و زه مړ وم. نور یې نه شوی کولی چې ما وژغوري. کاش چې دا زخمي یو ځای یخی وی تر څو ژغورل شوی وای. د امبولانس کلینر ویل توف. وروسته چې د زخمي پر مخ ناړې توکړې ویې ویل ما تر اوسه داسې بدمرغه انسان نه و لیدلی. ډریور چې په غوسه هم و وغورېده او ویې ویل کله چې په لاره ځئ خپلو پښو ته نه ګورئ، ځان موټر لاندې اچوئ، وروسته موږ ته سرخوږی پیدا کوئ. مستري چې په کوم ځای کې ناست و له همغه ځای یې وویل که مخامخ وګوري څه فایده لري؟ که ځان مخامخ موټر لاندې نه کړي د شا له خوا تر موټر لاندې ځان اچوي. مخامخ نه، باید شاته وګوري. توبه خدایا، د خدای په کارونو کې باید کار ونه لرو. خدای قربان دې شم انسان ته دې دوه سترګې ورکړي. ښه کار دې کړی. د دې پر ځای چې دواړه دې څنګ په څنګ ایښی وی، یوه دې مخکې او بله دې شاته ایښی وی. کلینر ویل هغه وخت چې خدای انسانان پیدا کول ټرافیک دومره ډیر نه و. ډریور مستري ته په زارۍ شروع کړه استاد هیله کوم زخمي په موټر کې مړ کیږي، وینه ضایع کوي، کورنۍ را رسیږي، هغه وخت په جنجال اوړم. یا الله استاد یو کار وکړه. مستري له ځایه اوچت شو، سر یې تر بانټ لاندې کړ. یوه شېبه یې کار وکړ، پوه شو چې د موټر کوم ځای خراب دی. خو کومه پرزه چې یې باید ځای پر ځای کړی وای پیدا نه کړه. ویې ویل دا پرزه په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. استاد هیله کوم یو کار وکړه. کلینر وویل که په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي زه به یو ځل درملتون تصرف ښکاره کړم. استاد په غوسه وویل زویه دا دوا ده؟ کلینر وویل استاده نو په درملتون کې دوا پیدا کیږي؟ هغه پخواني وختونه و، اوس په درملتون کې سپرین هم نه پیدا کیږي. له دوا پرته نور هر څه پیدا کیږي. امکان لري کومه پرزه چې موږ ګورو پیدا یې کړو. څه پرزې چې ما درلودې ټولې مې امتحان کړې، یوه هم ورته جوړه رانغله. ډېر وخت مخکې د الوتکې د ماشین پرزې لاسته راغلی وې. ته ودرېږه چې یو ځل هغه وګورم. کومه پرزه چې ورته جوړه راځي پیدا کوم یې او که نه. ډریور وویل که د ناروغ اجل پوره نه وي انشاءالله چې یوه ورسره سر خوري. استاد ویل بسم الله. یوه شېبه وروسته یې هغه پرزه پیدا کړه، پر میز یې کېښوده. له ډېر سوهان وښلو وروسته یې پرزه برابره کړه. په ډېر زحمت یې پرزه موټر ته واچوله او بیا موټر مخې ته ولاړ. په خوښۍ وویل ماشاءالله دقیقا دا پرزه د دې ځای لپاره جوړه شوې وه. ډریور موټر ته کېناست او چالان یې کړ. مستري وویل پیسې؟ ډریور وویل ښه خبره ده، په پیسو پسې روغتون ته راشه، له هغه ځای یې واخله. مستري وویل خیر غوا مو لنګه ده، هیڅ تشویش مه کوه، لږ زیات وخت به ونیسي تر څو پیسې دې واخلې، خو مبلغ زیات ولیکه. وروسته موږ ته هم سر راښکاره کړه. اوس معلومه شو چې دا امبولانس ډریور څنګه نه غوښتل چې دا زوړ امبولانس له لاسه ورکړي. که ماشین یې نه وای دومره ترمیم ته به اړتیا نه درلوده. ډریور د عاید منبع قطع کېدله. کلینر ویلي و کومې پیسې چې د ده په ترمیم ورکوو په هغه پیسو به شپږو میاشتو کې بل امبولانس اخلو. پوه شوم چې ډریور یې ویلي و ډېرې خبرې مه کوه، ستا کار ته هم رسېږم. ډریور په لوړ غږ وویل الله پامان. مستري تر شا وویل داسې نه شي چې په سرعت لاړ شي. د الوتکې پرزې مې ورته لګولې دي، خدای مه کړه چې یو ځل پرواز ونه کړي. دا چې ډریور د سټارټ بټن وهله موټر ټکان وخوړ او وخورېد. کلینر ویل لکه چې پرواز کوو. ډریور ویل اوس نه، امکان لري چې پرواز وکړو. موټر بیا په ډېرې تیزۍ سره وخورېد. کلینر ویل داسې نه چې خلا ته ننوتي یو. ډریور په کلینر غوسه شو واه هلکه لاس دې له موټره مه باسه. څنګه؟
پوښتنه هم کوي، لاسونه یې د موټر وزرونه کېږي او بیا به پرواز کوي. وی ویل لعنت دې د دې موټر په اخلاق وي، دا بې ناموسه داسې دی کله چې حرکت وکړي بیا په درېدلو نه پوهېږي. وای وای څه وشول؟ کله چې وښورېد څه چې پکې وو ټول ولوېدل. نه داسې مه وایه، په موټر کې د ماشین په نوم څه نه دي پاتې، خو څنګه مو حرکت کړی؟ له اوله مو چې په کوم صورت حرکت کړی په همغه صورت حرکت کوو. داسې تر کومه ځایه تللی شو؟ معلومه نه ده زویه، داسې تر دوزخه پورې تللی شو. اوس به څه کېږي؟ زه څه پوهېږم، د موټر کنټرول زما له لاسه وتی دی، موټر په خپل سر روان دی، نور نشم کولی چې مخه یې ونیسم. کلینر وویل کاش چې خر مو تر پښو لاندې وای، هغه وخت به له کوم سرخوږي پرته تللو. زموږ په کلیو کې خر د امبولانس حکم لري، روغ او ناروغ ټول په خره لیږدوي، که هر څومره لرې ولاړ شي اخر خپل اخور ته ځان رسوي. لکه د غوندې نه ده چې سر ښکته کړي او په هر طرف چې ولاړ روان وي. که په خره سپور شوې او واښه کې در څخه وغورځېد د اخور په طرف سي، کله چې اخور ته ورسېد هلته درېږي. لکه د غوندې د روغتون له مخې نه تېرېږي تر څو د امبولانس جوړ نشي. د هیڅ هېوادوال ژوند په امن کې نه دی. ډریور وویل اوس د رشخندۍ وخت نه دی، دا خبره پرېږده، هر څومره پټرول چې و ټول یې په ځمکه توی شول. اوس خو موږ هم الوزو، کاش چې دا موټر په کوم ځای ولګېږي چې له غمه یې خلاص شو. که نه دا موټر بل ځای نه درېږي ډېر په تکلیف کړو. کلینر وویل که داسې وي چې په کوم ځای کې ټکر کړو ښه به وي چې له ښه ځای سره وجنګېږو، داسې چې د سیند په لور کومه ښایسته منظره وي. که نه وي، که ونه وي څنګه؟ ونه ښه ده، خو زه هېڅ چانس نه لرم له داسې ونې سره جنګېږو چې د خلکو په وړاندې مو پت او عزت له منځه ځي. که سړی له یو ځای سره وجنګېږي داسې ځای وي چې د ګلانو د ونې په څېر ښایسته وي او چې ارزښت خو یې ولري. اوف لږ پاتې و چې له دیوال سره وجنګېږو. وایي احتیاط کوه چې له دیوال سره ونه جنګېږي، د دې دیوال په مخ بیاله کې د خورونو تشناب. داسې نشته چې موټر له دیوال سره ووهي، له دیوال سره نخلو. که هر څوک مو ویني فکر به کوي چې د کوم شرکت اعلان دی چې پر دیوال یې سریښ کړی. هغوی په یوه نرم ځای پسې ګرځېدل. په دې وخت کې مو یو ټکان وخوړ. زه او هغه سړی چې وینه یې ضایع کړې وه یو بل ته غاړې وتو. زخمي وویل وبخه. د انډیوال د مرګ پر وخت هم ادب مراعاته وه. زه خو مړ شوی وم، هېڅ غږ مې ونه ویسته. ډریور وویل د خدای شکر دی چې په یو ځای ولګېدو، هر څه پای ته ورسېدل. چانس مو راوړ، په موږ هېڅ هم ونه شول. ګرانې سرې مچۍ، که انسان پوه شي چې داسې بلا پرې راځي، که مړ شي اوس که په دې هم هر څه پای ته ورسېږي ښه ده. کله چې ژوندی وم یوه نړۍ مصیبتونه را باندې راغلي وو، اوس هم باید یوه نړۍ مصیبتونه وزغمم. وروستۍ پیښه به په راتلونکي لیک کې درته لیکم. ګرانې سرې مچۍ، د خوښۍ او کامیابۍ هیله درته لرم. زړه مې ډېر په تنګ دی.